السلام علیکم خو ګملګرو په نن ویډیو کې تاسو ته دغه طریقه درهم چې موږ په واتساپ کې په مسېنجر کې داسې سیټینګ څنګه کولای شو چې بیا موږ د څوک په واتساپ یا په مسېنجر باندې میسج وکړي هغه به موږ ګورو خو هغه ته به هلته بلو ټیکس نه شو کوي. یعنی عام طور که موږ ته څوک په واتساپ باندې یا په مسېنجر باندې میسج وکړي او هغه میسج موږ وګورو موږ یې سین کړو نو هغه ته هلته بلو ټیک شو شي او هغه ته پته ولګي چې دوی زما میسجونه وکاته. نو که تاسو غواړئ چې په خپل موبایل کې یو داسې سیټینګ وکړئ چې بیا کله هم تاسو څوک په مسېنجر یا په واتساپ باندې میسج کوي یا په ټیلیګرام باندې انسټاګرام باندې او هغه به تاسو ګورئ هغه ته بالکل پته نه لګي. نو څنګه به تاسو په خپل موبایل کې دا سیټینګ کوئ؟ د دې لپاره به تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټالوئ او ډېر زیات په اسانه طریقه باندې دغه اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې استعمالولی شئ. نو دا اپلیکیشن به تاسو په خپل موبایل کې د کوم ځای نه انسټالوئ دا په خپل موبایل کې تاسو مطلب سټارټوئ. څنګه ټوله طریقه تاسو د ښیم ویډیو تر اخره پورې ګورئ. ور دې نه مخکې که تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل ټیکنیکل پښتو نه سبسکرایب کړئ زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ او که ویډیو هم خوښه شوه د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ چې هغوی ته هم څه فایده واخلي. خو ګملګرو د دې لپاره دا اپلیکیشن د تاسو څه وکړئ دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ. د دې لینک به تاسو ته په یوټیوب کې به ډسکرپشن کې میلاو شي او کوم ملګري چې زموږ دا ویډیو فیسبوک کې ګوري تاسو ته به د ویډیو د پاسه هم لینک میلاو شي او د دې ویډیو په کمنټ کې به هم تاسو ته لینک میلاو شي. د هغه ځای نه تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کولی شئ. کله چې هم تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ بیا به څوک سمبل دا به اوپن کړئ. فرسټ اپ به تاسو ته لیکلي ګو اټ تاسو به څوک سمبل په ګو اټ باندې کلیک کړئ. بیا مخکې لیټس ډو اټ په دې باندې به کلیک واخلئ. دلته به تاسو وکړئ د اپلیکیشن د پرمیشن ورکړئ دا چې کوم بټن ده دا به تاسو آن کړئ. تاسو ته ښکاري دا اوس آن شوه. واپس به بیا بیک کوئ. بیا دلته کلي نو بیډ تاسو به څه وکړئ سمبل په دې باندې دلته کلیک وکړئ. کله چې هم تاسو په دې باندې کلیک وکړئ نو دا اپلیکیشن به تاسو سره دننه اوپن شي. بیا تاسو ته په دې اپلیکیشن کې دننه ښکاري چې څومره میسجونه تاسو ته راځي آل هغه به تاسو ته په دې کې شو کوي. که تاسو بیا ځان له ځان نه ګورئ د واتساپ میسجونه تاسو دلته کتلی شئ، د فیسبوک هغه دلته، د ټیلیګرام هغه دلته، داسې سټیپ بای سټیپ تاسو انسټاګرام هغه دلته ورسره تاسو ته ښکاري نور پکې هم دغه شیان پلس مسېنجر پکې هم شته، ویبر پکې هم شته، د دې هم تاسو کتلی شئ. مطلب که تاسو ته کله هم په واتساپ باندې میسجونه راشي او تاسو به دلته په واتساپ باندې کلیک کړئ هغه تاسو مکمل کتلی شئ، هغه میسجونه به دلته تاسو سره ټول شو کوي. بل د کمال خبره په دې اپلیکیشن کې دا هم ده که تاسو ته کله هم څوک په واتساپ باندې یا په مسېنجر باندې میسج وکړي او هغه تاسو نه واپس ډیلیټ کړي خو هغه میسجونه به تاسو سره په دې اپلیکیشن کې شو کوي. نو که تاسو دلته ډیلیټ هم کړئ خو تاسو به دې کې ډیلیټ میسجونه هم کتلی شئ. دې اپلیکیشن بل یو کمال دا هم دی او تاسو په دې کې د هر چا د فیسبوک ورسره تاسو ته ښکاري دا فیسبوک کې ټیکنیکل پښتو دا اوس یو میسج راغلی یو ویډیو راته جوړه کړه تاسو ته ښکاري دا اوس مطلب یو میسج راغلی. نو که دا زه اوس دلته وګورم هغه ته به هلته هېڅ پته نه لګي. دغه شان که ټیلیګرام ورسره تاسو ته ښکاري انسټاګرام یا نور تاسو وګورئ دا پکې تاسو کتلی شئ ډېر زیات په اسانه طریقه باندې او په آل که تاسو کلیک کړئ دا به تاسو سره ټول شو کېږي. نو که زه اوس دننه وګورم نو دغه میسج ما دلته وکتو تاسو ته ښکاري دا یو ملګري میسجونه کلي څه باره کې تپوس کړئ تپوس کوي نو دا ما دلته وکتو خو هغه ته به هېڅ پته به ورته نه لګي چې ته زما میسج وکته که ونه کته. نو دغه شان پکې تاسو د هر چا میسجونه کتلی شئ هغه ته به هېڅ پته نه لګي او تاسو پکې ډیلیټ میسجونه هم کتلی شئ په دې طریقه باندې. نو خو ګملګرو ډېر زیات د کمال ډک اپلیکیشن دی. دا اپلیکیشن دی تاسو ته ښکاري دا اپلیکیشن دی او د دې لینک به تاسو ته په یوټیوب کې به ډسکرپشن کې میلاو شي، فیسبوک کې به د ویډیو د پاسه هم لینک میلاو شي، په کمنټ کې به هم تاسو ته لینک میلاو شي. د هغه ځای نه تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کولی شئ. خو ګملګرو امید لرم د نننۍ ویډیو به ستاسو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ او موږ به خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.